پیغمبر علیه السلام وایي چې سړی په اعتکاف کې کینې د اوله ورځ مثلا اوس نن ماښام کې کېناستې دا ورځ دې ټوله په اعتکاف تېره کړه تر ماښامه 3 خندقه یې خدای پاک له جهنمه لرې کړي 3 خندقه په د اوله ورځ یو خندق دونه وي لکه دا تمام جهان دا ټوله دنیا دا 200 ملکه دي دا ټوله دنیا سې واخې یو خندق به دونه وي په اوله شپه د اعتکاف کې پیغمبر علیه السلام ویل جهنمه خدای پاک دی 3 خندقه لرې کړي او دغسې به د هرې شپې د ده له جهنمه لرې کېدل وي چې له جهنمه څوک لرې کېږي په قیامت کې بیا دغه ځمکې نسته دا بازارونه دا ځمکه تقسیمیږي په قیامت کې دا د جوماتو د خانقاو د ذکرو د عباداتو ځایونه به جنت ورګډېږي دا د ګناهو ځایونه به جهنم ته ورګډېږي په قیامت کې یو جهنم دی یو جنت ته بله ځمکه نسته دا ورګډېږي نو چې له جهنمه لرې کېږي د دې معنا دا ده چې جنت ته نږدې کېږي نو چې په اوله شپه 3 خندقه له جهنمه لرې سي یو خندق دونه لکه دا تمام جهان نو دغونه به جنت ته ورنږدې سي او بیا هره شپه دغونه لرې کېږي بل حدیث علامه شعراني نقل کړی ده په کشف الغنیه کې دی مبارک وایي چې پیغمبر علیه السلام وایي چې چا اخري 10 ورځې اعتکاف وکوی ده ته به الله ته 2 حجو او د 2 عمرو ثواب ورکوي حج نفلي او عمره هم نفلي عمره خو اسم سنت ده فرضي نسته د 2 حجو او د 2 عمرو ثواب ورکوي بیا نو دلته تقسیم کړی ده وایي په دنیا کې یو غریب ده او یو غني ده یعنې یو مسکین ده یو بډای د چې دنیا والوي د غني دپاره دا ده چې لاړ سي حج وکړي د مسکین دپاره دا ده چې اعتکاف وکړي ځکه دی چې اعتکاف وکړي د حج وس نه لري د هغو 2 حجو نفلي ثواب به خدای ورکوي چې غني په کعبه مبارکه کې حج کوي خو فرضي حج نه پر ځای کېږي نفلي حج د 2 حجو د 2 عمرو حضرت پیغمبر اسلام حدیث مبارکه کې نقل کړی د علامه شعراني رحمت الله علیه چې پیغمبر اسلام وایي چې اخري ورځ څوک اعتکاف وکړي د 2 نفلي حجو او د 2 عمرو ثواب به الله تعالی ودته ورکوي نو د غني او د مسکین دپاره دغه تفصیل شته چې مسکین سړی دی باید که د حج وس نه لري په اعتکاف کې دې کښېني او بل د یو حدیث بل نقل کړی د علامه شعراني چې پیغمبر علیه السلام وایي څوک له ماښامه تر ماخستنه په اعتکاف کې کښېني او دنیایي خبرې نه کوي یا لمنځونه کوي یا تلاوت کوي یا ذکر کوي الله تعالی د ده په نامه په جنت کې یوه بنګله یوه ماڼۍ جوړه کړي له ماښامه تر ماخستنه دومره ټیم ده بیا نو چې له ماخستنه تر سهاره بیا له سهاره تر ماسپښینه بیا له ماسپښینه تر مازدیګره بیا له مازدیګره تر ماښامه چې دا ټول اوقات واخلي بیا به یې نو څومره ماڼیګانې وي د ده دپاره الله په دې نه ستړی کېږي چې په جنت کې مکانونه جوړ شي په جنت کې ونې وکرل شي په جنت کې نعمتونه ډېر شي الله نه په ستړی کېږي موږ ستړي کېږو چې عبادت نه شو کولی او نور په اعتکاف کې به سړی کم شان کوي او له کومو شانو ممنوع ده ګورئ حاجت طبیعي حاجت شرعي د دغو دواړو دپاره وتای سي له جومات حاجت طبیعي څه شی ده خوراک ده اوس مړی د کور سړی نسته ته په اعتکاف کې ناست کور د جومات سره نږدې ده لرې ده خو د څوک نسته چې تا ته مړی راوړي له اعتکافه ورسه له کوره مړی راواخه دلته یې کېده خو له چا سره غږېږه مه د اوبو د چکاک د راوړلو څوک نسته له اعتکافه ورسه اوبه راواخه دلته یې وچکه خو غږېږه مه دا حاجت طبیعي ده دغه ته وتل روا ده موږ تاسو خو الحمدلله چې معتکف کېنو بیا خادمان ډېري خدمت یې کوي مړی هم ورته راوړي چای هم ورته راوړي اوبه هم ورته راوړي دغه حاجت طبیعي خوراک و چکاک ده